السلام علیکم قدرمنو. دا وخت موږ په چشمه چوزي کې 15 کورو ته راشن ورکوو. په دې کې وړه دي، غوړي دي، وریځې دي او غوړي دي. نو دا به د دې ځای مولوي صاحب د دې تصدیقي د علاقې چې نن کومه ورځ ده. السلام علیکم مولوي صاحب. نوم؟ السلام ورحمۃ الله وبرکاته. نوم؟ مولوي عبدالحق. دا وخت دا کومه علاقه ده؟ دا چشمه چوزي دي. دا څو کور دي دلته؟ دلته تقریبا 15 کوره. 15 کور ته نن راشن ورکوو. راشن ورکول کېږي. ښه، دا که راته ووایه چې په دې کې څه دي په راشن کې؟ په دې کې 10 کیلو بوره ده، 10 کیلو وریځې دي، 15 کیلو غوړي دي، 50 کیلو وړي دي. 50 کیلو وړي دي. او سل دانې کمبل دي. سل دانې کمبل دي، ګرم کمبل. و ډېره منن، الله مو خوشحاله کړه. صحیح مولوي صاحب. السلام علیکم قدرمنو. دا وخت موږ په چشمه چوزي کې یو بل تقسیم کړی دی. په دې کې 15 کور دي. دلته موږ وړو ورکوو، غوړي ورکوو، بوره ورکوو، وریځې ورکوو. نو تاسې وینئ دا ښکاره کېده. نو دا شیان ټول دا موږ ورکوو. راځه دا موږ ټول دا غریبانو مسکینانو ته ورکوو. 15 کور دي. دا تاسې وګورئ.